Welcome to our channel. نن به موږ په دې ویډیو کې مختلف پرایزز په پښتو ژبه کې زده کوو. ډېره په اسانه سره او داسې پرایزز کوم چې زموږ په ډیلی لایف کې په ډیلی روټین کې یعنې په روزمره کنورسیشن کې استعمالیږي. نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او په دې کې چې کوم سنټنسز تاسو کوم پرایزز تاسو ته ګورئ، تاسو وینئ، تاسو اورئ، نو دا د ځان سره نوٹ کوئ. نو انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کړئ او ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زموږ سره اوسئ. So let's start it. زمونږ فرست ون پرایز چې کوم دی هغه وټ ټایم څو بجې دي. کله چې موږ پښتو کې وایو چاته چې څو بجې دي یا څه ټایم دی، بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي وټ ټایم. فار ایگزامپل what time did you reach home؟ ته په څو بجې کور ته ورسېد. یعنې کله چې موږ په پښتو کې یو کس ته وایو ته څه ټایم په څو بجې کور ته ورسېدې، نو بیا په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي what time په څو بجې یعنې څه ټایم. did you reach home ته کور ته ورسېدې. ریچ ورسېدو ته یو او بل RICH دی، هغه ریچ دی، هغه وایي مالداره ته، امیر ته. نو ریچ ورسېدو ته هم وایي کور ته. نو دې سنټنس مطلب دا شو چې ته په څو بجې باندې کور ته ورسېدې. what time did you reach home؟ what kind کوم قسم، یعنی کوم یو قسم چیز ته پکار دی، کوم یو قسم چیز ته خوښ دی، نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې ویلی شو what kind کوم یو قسم. what kind of movies do you like؟ یعنی ته کوم قسمه فلمونه خوښوې. نو موویز دا هم فلم ته ویلی شي او فلم دلته هم تاسو استعمالولی شي. نو د سنټنس مطلب شو ته کوم قسمه فلمونه خوښوې، یعنی ته کوم قسمه فلمونه کتل خوښوې، د انګلیش د اردو کوم قسمه. what kind کوم قسمه of movies فلمونه do you like ته خوښوې، یعنی ته کوم قسمه فلمونه خوښوې، ستا کوم قسمه فلمونه خوښ دي. بیا په انګلیش کې موږ دغه شانته ویلی شو what kind of movies do you like؟ موویز دا د مووی جمع ده او موویز مطلب دی ډیر، یعنی ډیر فلمونه. how د how مطلب دی څنګه، یعنی موږ دا کار څنګه وشو، ستاسو کې مطلب ستاسو والد صاحب څنګه دی، ستا ورور څنګه دی، ستاسو خپلوان څنګه دي، نو بیا موږ استعمالو how. لکه for example how is your father now؟ اوس ستا د والد صاحب یعنی ستا د پلار طبیعت څنګه دی، هغه اوس څنګه دی. how څنګه دی. as your father ستا پلار، father ویلی شي والد صاحب ته، پلار ته. now اوس یعنی مطلب ستا پلار اوس څنګه. او یو بل کامن سنټنس چې کوم استعمالیږي فرایز هغه دی how are you؟ ته څنګه، یعنی په دې کې هم how استعمال شوی، مطلب څنګه. how many مطلب دی څو دانې. how many مطلب دی څو دانې هغه چیزونه کم چې شمارلی شي، مطلب کم چې کاونټیبلی دغه دپاره موږ how many استعمالو. for example how many mobiles do you have؟ تا سره څو دانې موبایل دي، مطلب ستا سره څو موبایل دي. نو موبایل چې کوم دی دا کاونټیبل ناون دی. how many څومره یعنی څو دانې. موبایلز د موبایل سره چې دا اس دی نو دا جمع دی. do you have یعنی ته لرې، ستا سره څومره موبایل دي، ستا څو دانې موبایل دي. بیا موږ په انګلیش لینګویج کې دغه شانته ویلی how many mobiles do you have؟ how many apples do you have؟ تا سره څو دانې سیوان. how many apples do you have؟ تاسو کې به دغه شانتي اډ کوئ د ځکه اپل په ځای باندې نور نومونه هم، نو بیا به تاسو ته دا خو کمپلیټ معنی درکوي او په هر ځای کې ویلی شئ. د how many مطلب ورو څومره مطلب څو دانې، او د how much هم مطلب دی څومره. اکثر کسان اکثر سټوډنټس په دې کې کنفیوز وي چې دې دواړو کې فرق څه دی. نو په دې کې فرق صرف دومره دی چې how many هغه چیزونه کم چې شمارلی کېږي د هغه لپاره یعنی کاونټیبل ناون دپاره استعمالیږي. how much مطلب دی هغه چیزونه کم چې انکاونټیبلی. د how many مطلب کوم چیزونه چې کاونټیبلی د هغه لپاره استعمالیږي، او how much کم چې انکاونټیبلی کم چې شمارلی کېږي نو دغه لپاره how much استعمالیږي. for example how much money do you want؟ ته څومره پیسې غواړې، ته څومره پیسو ته ستا ضرورت دی. نو دلته راغلی money اوس به اکثر کسان وایي چې دا کاونټیبل دی. یس دا کاونټیبل دی، خو
خو دلته منی راغلی، منی نه مطلب د ټولې دنیا روپۍ، یعنې د ټولې دنیا چې کومې پیسې دي نو دا انکاونټیبل دي. دا زموږ څخه په انکاونټیبل ناون کې راځي، نو ځکه موږ دلته هاو مچ استعمال کړی. هاو مچ منی ډو یو وانټ، هاو مچ منی ډو یو وانټ، ته څومره پیسې غواړې، مطلب ستا څومره پیسو ته ضرورت دی. هاو لانګ، هاو لانګ مطلب دی څومره وخت، یعنی چې یو چیز څومره وخت لري، دا یو چیز به په څومره وخت کې وشي، نو دغه لپاره په دغه وخت کې په دغه سچویشن کې به استعمالیږي how long. For example, how long will it take؟ دا به څومره وخت والي، مطلب ستا جلدی ده، تا ته یو کار داسې پروت دی کوم چې ته جل ختمول غواړې او ته مصروف یې، نو ته یو کس ته ویلی شي چې دا به څومره ټایم والي، یا تا ته په لاره کې بایک خراب شوی دی، نو دا ملګري ته ویلی شي، دغه کس ته ویلی شي چې دا به څومره ټایم والي. how long څومره، how long will it take دا به څومره وخت والي، یعنی دا به په سازیدو کې، دا به په سمیدو کې څومره وخت والي. how long will it take دا به څومره وخت والي. how long will you take to reach ته به څومره وخت کې ورسیږي کور ته. how long په څومره وخت کې به will you take to reach ته کور ته ورسې، مطلب ته به په څومره وخت کې کور ته ورسیږي، ته به څومره ټایم والي. مې په انګلیش لینګویج کې داسې ویلی شي how long will you take to reach. how far څومره لرې، کله چې یو چیز زموږ نه لرې وي نو بیا موږ ویلی شو، لکه موږ پښتو کې وایو څومره لرې، دا یو چیز څومره لرې دی، د فلانې ځای، د فلانې کور، د فلانې مارکیټ دا څومره لرې دی، نو بیا د انګلیش لینګویج کې استعمالیږي how far. For example, how far is your home ستاسو کور څومره لرې دی. how far مطلب دی څومره لرې. For example, how far is your home ستاسو کور څومره لرې دی، یعنی ستاسو کور ته څومره لاره ده. how far is your home ستاسو کور څومره لرې دی. how far is your school ستاسو سکول څومره لرې دی. how far is your school تاسو په دې کې به ډیفرنٹ سنټنسز تاسو جوړولی شئ. how old د how old مطلب دی د څومره وخت، یعنی د فلانې چیز د څومره وخت دی، د دې څومره وخت شوی، د دې څومره موده شوي، نو بیا دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي how old. how old د څومره وخت. how old is this دا د څومره وخت دی. how old is this دا د څومره وخت دی. how old یعنی د څومره وخت is this دا دی. نو که کله تاسو یو چیز طرف ته د یو څه طرف ته اشاره کوئ، نو دغه تاسو ویلی شئ چې دا د څومره وخت دی، یعنی دا چیز چې کوم پروت دی د دې څومره وخت شوی، دا د څومره وخت دی. بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي how old is this که هغه هر څه یا هغه هر څه کیدی شي. how old is this. او که چېرته تاسو دا ووایئ، دا تاسو ته ما په زیاتره سینټنسز زیاتره ویډیوګانو کې کلاسز کې ما ښودلي دي. how old are you ته د څو کالې. how old are you ته د څو کالې مطلب ستا عمر څومره دی، ته د څومره د وخت دی. how old are you ته د څو کالې، ستا څومره عمر دی. how old is your elder son ستا مشری زوی د څومره وخت دی، یعنی څومره عمر یې دی. how old is your elder son. whose د whose مطلب دی د چا، یعنی د فلانې چیز د چا دی. whose mobile is this دا موبایل د چا دی. کله چې تاسو وایي موبایل چا چارج ته ایښی، ستاسو یو ملګري او تاسو هغه راوچت کړئ، نو تاسو ویلی شئ whose mobile is this دا موبایل د چا دی. whose pen is this دا پن د چا دی. whose car is this دا کار، دا موټر، دا ګاډی د چا دی. whose bike is this دا بایک د چا دی. نو تاسو دغه نه نور سنټنس هم جوړولی شئ. when د when مطلب دی کله، یعنی یو کار به کله کېږي، ته به کله راځي، هغه به کله ځي، نو دغه لپاره بیا په انګلیش لینګویج کې ویلی شي when. when is he coming هغه کله راځي. when کله is he coming هغه راځي، coming وایي راتلو ته. ته به کله ځې. when will you go ته به کله ځې. کله چې موږ پښتو کې وایو ته به کله ځې، نو په انګلیش کې بیا ویلی شي when will you go. when will you go ته به کله ځې. why د why مطلب دی ولې، یعنی دا کار تا ولې وکړو، ته ولې خپل وخت ضایع کوې، ته دا کار ولې کوې، ته هلته ولې نه ځې، ته هلته ولې ځې، نو بیا به دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي why. For example, why do you waste your time
ته ولې خپل وخت ضایع کوې؟ یعنې ته فالتو خلکو سره کښېنې، فالتو ځایونو کې کښېنې، په غلط محفلونو کې کښېنې، نو ته خپل ځان خپل ټایم ولې ضایع کوې؟ Why do you waste your time؟ ته ولې خپل وخت ضایع کوې؟ Why do you waste؟ ته ولې ضایع کوې your time خپل Why do you waste your time؟ Where؟ د where مطلب دی چېرته. Where چېرته، یعنې ته چېرته روان یې، ته چېرته اوسېږې، نو دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالېږي where. For example, where are you going؟ ته چېرته روان یې. Where are you going؟ ته چېرته روان یې. Where are you going؟